هلمند کې د څه کم 42 میلیونو افغانیو په ارزښت د شیدو د پروسس د یوې فابریکې د رغولو چارې پیل سوې. نن ورځ چهارشنبه د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د ولایت مقام او کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په ګډو هڅو د خصوصي سکتور په مالي ملاتړ د څه کم 42 میلیونو افغانیو په ارزښت د شیدو د پروسس د یوې فابریکې د رغولو چارې پیل سوې. د دې فابریکې په اړه د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست رئیس الحاج مولوي نیز محمد وحاج د رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل د شیدو د پروسس دا فابریکه چې د ظاهر شاه په وخت کې رغول سوې او د انقلابونو له امله یې هر څه له منځه تللي وه، اوس یې یو ځل بیا د خصوصي سکتور په مټ د رغونې چارې پیل سوې. نوموړي زیاته کړه چې په دې فابریکه کې به د 8 ساعته په موده کې 40 ټنه شیدې پروسس کیږي چې شیدې، مستې، شلومبې، پنیرخامه، پیروی او د شیدو انرژیانې به تولیدوي او د هلمند ترڅنګ د هیواد و نورو ولایتونو ته به هم وړل کیږي. نو دغه کارخونه چې د هلمند ولایت په مرکز کې د ظاهر شاه د وخت څخه چې دلته وه بیا درېدلې وه، اوس الحمدلله بیا فعالېدو دپاره یې زموږ تاسې سرمایه ګزار وروڼه رامخته سوي دي او نن یې رسما دا د افتتاح وسوه، په کار باندې شروع وسوه. د همدې فابریکې مسؤل ډاکټر محمد الله وویل موږ به د شیدو د پروسس دې فابریکې ته د هلمند ولایت د ټولو ولسوالیو څخه شیدې راوړو او په همدې فابریکه کې به ورڅخه استفاده کوو. همداراز نوموړي زیاته کړه زموږ سره به په مستقیم ډول 120 تنه کارکوونکي او په غیر مستقیم ډول له 3000 څخه تر 4000 پورې کارکوونکي کار کوي. د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټولو ولسوالیو څخه موږ شیدې راجمع کوو، دلته به راوړو، پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو. په مستقیم ډول به زموږ سره 120 کسان په کار باندې مصروف وي او په غیر مستقیم ډول به د 3000 تر 4000 کسان زموږ سره مصروف اوسي. باید یادونه وسي چې د اسلامي امارت په راتګ سره د هیواد په ګوټ ګوټ کې زیات شمیر بېلابېلې فابریکې فعاله سوي چې هلمند کې هم زیات شمیر فابریکې فعاله سوي او یو شمیر یې تر کار لاندې دي.